अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी د صحت او عافیت جامه پتن ول زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د سویچینګ ریلی د ویرینګ او کنیکشن پر رابطه معنی دا او په سویچینګ ریلی کې کوم ډول ترمینل کار او فعالیت اجرا کوي او نارمل اوپن ترمینل او نارمل کلوز ترمینل څه ته ویل کیږي او دا ریلی څنګه کار او فعالیت اجرا کوي نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته د دې سیستم د فعالولو لپاره مونږه ضرورت لرو څو مهمو برقي وسایلو ته چې عبارت یو عدد د 2 پوله ام سی بی بریکر ته یو عدد اف او آن سویچ ته یو عدد اتفینر ریلی ته چې اته عدد فینټونه لري او په 220 ولټ باندې اپ آن کیږي او څلور عدد انډیکیټ لیټونه ته چې 2 عدد سره لیټونه دي او 2 عدد شنه لیټونه دي دې ته ضرورت لرو راځو دوستانو د دې اتومات سیستم ویرینګ کنیکشن طریقې ته چې دا څنګه په اتومات ډول باندې کار او فعالیت اجرا کوي نو دوستانو اول 2 پوله ام سی بی بریکر ته 220 ولټ پاور سپلای چې فاز او نیوټرل دی 2 پوله ام سی بی سره نصب او کنیکشن کوو دوهم د 2 پوله ام سی بی بریکر څخه نیوټرل ویر یعنی یخ ویر د ریلی د بیس د دویم پینټ سره چې دا د کویل فیټ دی د سره نصب او کنیکشن کوو دریم د ریلی د بیس د دویم پینټ څخه چې دا نیوټرل ویر دی نیوټرل ویر څلور واړو انډیکیټ لیټونو د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو څلورم د 2 پوله ام سی بی بریکر څخه فاز ویر یعنی ګرم ویر د سلیکټر سوئچ د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو پنځم د 2 پوله ام سی بی بریکر د همدغه څخه فاز ویر د ریلی د بیس د اتم پینټ سره چې دا کامن پینټ دی د دې سره نصب او کنیکشن کوو شپږم د ریلی د بیس د اتم پینټ څخه فاز ویر د ریلی د بیس د اول پینټ سره نصب او کنیکشن کوو اوم د سلیکټر سوئچ د اوټ پینټ څخه فاز ویر د ریلی د بیس د اوم پینټ سره چې دا د کویل پینټ دی د دې سره نصب او کنیکشن کوو دوستانو دلته په یاد ولرئ چې د ریلی د بیس اول او اوم پینټونه دا دواړه د ریلی د کویل پینټونه دي اسی پاور سپلای شي نو په دې باندې ریلی اپ آن کیږي او اول او اتم دا دواړه کامن پینټونه یعنی ډایرکټ پینټونه دي اول کامن پینټ برا د دریم پینټ سره نارمل اوپن پینټ دی او د څلورم پینټ سره نارمل کلوز پینټ دی او اتم کامن پینټ د بر پنځم پینټ سره نارمل کلوز پینټ دی او د شپږم پینټ سره نارمل اوپن پینټ نه هم د ریلی د بیس د دریم نارمل اوپن پینټ څخه فاز ویر د سور لیټ انډیکیټ د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کوو لسم د ریلی د بیس د نارمل کلوز څلورم پینټ څخه فاز ویر شین انډیکیټ لیټ د دوهم پینټ سره نصب او کنیکشن کوو یولسم د ریلی د بیس د پنځم پوینټ څخه فاز ویر گرین دویم لیټ د دویم پینټ سره نصب او کنیکشن کوو دولسم د ریلی د بیس د شپږم نارمل اوپن پینټ څخه فاز ویر سور دویم لیټ د دویم پینټ سره نصب او کنیکشن کوو نو دوستانو په دې صورت کې زمونږ د ریلی اتومات سرکټ تکمیل شو تاسو کولای شئ دا څلور واړه منبع دوه کلوز سرکټ دی او دوه اوپن سرکټ دی په اتومات ډول باندې د دې څخه استفاده وکړئ د څومره ټیم لپاره چې تاسو سیټ کړی وي په روبوتوار شکل باندې نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم